دا لار د پلی درې نه بازدرې ته تلونکې لار ده چې پکې په منځ کې واړه واړه کلي راځي. دا لار سمه جوړه نه ده، خو بیا هم خلک د ادم خان درخانۍ ګټ لیدو له راځي. کله چې موږ د ادم خان درخانۍ ګټ ته ورسېدو نو ومولیدل چې دغه ځای د ښایسته او دنګو دنګو غرونو په منځ کې دی. ادم خان درخانۍ د پښتو ژبې ډېر مشهور ولسي رومانوي داستان دی. ویل کېږي چې دا کیسه د اکبر باچا په دور کال 1556 او د کال 1405 په منځ کې مخې ته راغلې ده. ادم خان د ملکني جنسي د برې بازاري اوسېدونکی و او د پلار نوم یې سردار حسن خان و چې د یوسفزۍ قبیلې مشر و. ادم خان په ډېر ښه رباب غږولو چې په ټول ملکن کې مشهور و. د کوزي او بري بازدري په منځ کې د غره په لمن کې یو چینه بهیدله چې د کوزي او بري بازدري نجونو بتري او بډه کولې او دا شن به جامې هم وینځلې. چې کله به هم درخانۍ دغه چینې ته راتله نو ادم خان ببره دغه دوو ګټانو سره ناست و او رباب به یې غږوو او د درد سندرې به یې پکې اړولې او درخو ته به یې کتل. د ادم خان د ناستې ځای اوس د ادم خان درخانۍ په ګټ مشهور دی او لرې لرې ورله خلک لیدو له راځي او د مینې او محبت دغه یادګار سره یو څو لمحې تېروي او د مینې داستان یادوي. د دې ځای خلک وایي دلته قدرتي او فطرتي ښکلا ده او دا د غرونو په لمن کې یو ښایسته ځای دی، نو دوی ځکه دلته د یو ساعت تېري دپاره راځي. د ادم خان درخانۍ په هکله یو ځایي تن عابد خان مشال ریډیو ته وویل دا خو زمونږ د پښتنو یو روماني داستان دی او ډېر په سوونو کالو نه پخوانی داستان دی، خو چونکې موږ چې اورېدلې په کوم اورېدو کې راغلي نو ادم خان چې کوم هغه د وایي چې د کوزي بازدري و درخانۍ د برې بازدري وه نو درخانۍ چونکې زمونږ خو عموماً پښتنۍ چې کوم دی ګودرونو ته یا جامې وینځل راځي یا به اوبو ډکولو راځي، اوس هم راځي بعض زموږ سیمې شته ځای کې زمونږ زرانه اوبو ته راځي، پخوا به چې کوم دی دلته کې هغې راتلل او هغې به دلته نه اوبو ډکولې جامې به یې خپلې وینځلې او ادم خان چې کوم نو هغه به دلته راتلو او د رباب چې وایي شوقین و رباب به و نو دغه دوران کې چې کوم دی د هغې سره خپل یو محبت چې کوم دی جوړ شو یا مینه پیدا شو. په دې اړه مو چې د یو سیلاني نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی د دنیا د غمونو نه ستړي شي نو دلته د فطرت دې ښکلا ته راشي او لږ دمه شي او د مینې د لازوال داستان یادونه تازه کړي. زما محمد ارشاد نوم دی چې دی د پلی زورمنډۍ اوسېدونکی یم او موږ دلته چې د سیل سپاټو دپاره راغلي دلته سیل دپاره راغلي. دا چې د ادم خان درخانۍ چې دی یو ګټ دی دلته هغې وجه باندې مشهور دی او ډېر زبردست دی، موږ ترېنه خوندونه اخلو بس سیل لپاره راغلي. دلته د راغلیو سیلانیانو وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ادم خان درخانۍ او یوسف خان شیربانو پرنګ کیسې او بیا د هغوی یادګارونه موجود دي، خو د حکومت د پام نه ورکولو په وجه د دغه ځایونو اهمیت او ارزښت ورځ په ورځ کمیږي.